کنم درخواست دارم لایحه منطقه آزاد سرخس و دوقارون رو سریعتر انشالله به مجلس بیارید تا ما بازار افغانستان رو از دست ندیم. طالبان امروز به ما نیاز دارن چون شناسایی نشدن، چون منزوی هن، چون پول ندارن. اینا یک سال بعد که ترکیه، امارات، چین اینجا سرمایه گذاری کنن با ما ممکنه خیلی به راحتی کار اقتصادی نکنن. من درخواستم توجه ویژه به منطقه آزاد دوقارون و توجه ویژه به ظرفیت اقتصادی افغانستان هست. نکته دوم راههای ارتباطی. وګورئ هیوادوالو دا دښمنان دومره بېحیا سوي دي چې روکارک او مخامخ هیڅ سترګې حیا نه کوي او ویره پکې له سره سته ده نه چې افغانان به راویښ سي. افغانان نه هیڅ حراس نه لري. دوی داسې واضح خبرې کوي او داسې واضح تحقیرآمیز او داسې یو خبره کوي لکه پیغور چې موږ ته راکوي. د افغانستان د ګټو او د افغانستان د سرمایه د ویستلو او د افغانانو د وینې تویولو، د افغانانو سره لوبې کولو په باره کې دغسې پلانونه په ایران او پاکستان کې روان دي. نو ځکه د دغسې خلکو په مقابل کې د پښتنو بالخصوص د هغه افغانان چې ځان افغان بولي د دغو یووالي پکار ده. دغو کې داسې یو کس پکار ده چې دا خلک راویښ کړي. دوی خپل دښمنان وپېژني، دوی د خپل هغه حریفان وپېژني چې همیشه په چل او ول کې دوی په ګونډو کړي دي، افغانان یې په ګونډو کړي دي، افغانان یې په مځکه ویستلي دي. دا ټول له الف نه تر یا پورې مکمله زمونږ سرمایه تغله دي او د مونږ وینو ته د مونږ سرمایه خو هسې نشي وړلی، خو دوی مجبور دي چې مونږ سر به پرې کوي، د مونږ له جسدونو له سره به تېرې بیا به د مونږ ګټې باندې وباسي، خپل ملکونه ته به وړي، غارت به کوي، چور او چپاول به کوي. دغه دپاره درته وایم و خلکو د چورمارانو د غلو طرفداري مه کوئ. هغه تیر حکومت کې څه کم فاسق او فاجر خلکو د هغو حمایت مه کوئ. تاسې دا وګورئ چې د دې نه بیخي سترګو کې شرم نشته د ایراني چې څه رقم واضح خبرې کوي. لږ ذره عقل په کار واچوئ. افغانانو مخکې له دې نه چې یو سړي ته توهین وکړي، تحقیر وکړي، کنځا وکړي، بد رد ووایي، یو وارې مغزه په کار واچوئ. زه په دا تېر نظام کې 10 کاله زه ومه، ما هر څه په سترګو لیدلي دي.